د دې ملک دفاع حتی الوسع چې څو پورې په تا کې ستا ستا ایماني فریضه ده ګوره ایماني رب العالمین به تپوس کوي چې خبره د کفر او د اسلام د خبره ګوره د سعودي عرب او د پاکستان نه ده ګوره خبره د څه ده د کفر او د اسلام ده وهذا البلد الامين او قسم دې په دې ښار باندې چې امن واله دی وی دا ښار چې امن واله دی دا امن واله ښار دی او دا به یې امن واله ده د قیامته پورې او شیعګان او ایران خبیثان مجوسیان او د یهودو نصارو اولاد او د هغوی نوکران او د هغوی جاسوسان او د صحابو دشمنان هغوی دا خوب ویني چې موږ دې حرمینو ته ورسېدې خو دا خوب به چېرته هم پوره نه شي دا نه شي پوره کېدی چې څو پورې د عمر رضی الله عنه او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه او د عثمان رضی الله عنه او د معاویه رضی الله عنه اولاد موجودي نو د خسرو په اولاد کې خو زه دومره زور نه یم چې دې خوا به راشي والله العظیم که دوی دې خوا قدم هم کېږي دغسې خبرې تاسو اورئ په دې کې زور نشته او دا مټې هغه مټې دي چې دا څو پیرې د دې ازمایش شوی چې یو شی وازمویلی شي د هغې خبره به بیا نه کوې یهودو نصارو اولاد ته وګوره او بلد الحرمین او د سنیانو سره مقابلې ته وګوره د ډېر پخوانه د یهودو نصارا د شیعګان ایران مجوسیان دیو څل جوړ کړی دی چې د مسلمانان او بیا خاص کر د مسلمانانو په ملکونو کې سعودي عرب دا ملکونه به موږ څنګه خرابوو د دوی د امن به څنګه خرابوو د دوی د دینداري به څنګه خرابوو خو زه د به دې خبره قسم خورم او د الله په کور کې د قسم خورم چې د مبتعې نه پیدا اولاد کې دومره طاقت نشتی چې دې ملک ته بره وګوري او نه مور دي چې بچی راوړلی چې هغه ورته وګوري او چې څو پورې زموږ په جسم کې سایي چې په دې جسم کې یوه سترګه هم رپېږي که نه نو دا د خیسرو اولاد به زموږ نه دې ملک کې قدم هم کښېنېدي انشاءالله دا زموږ عهد دی د رب العالمین سره دا خاوره د حرمینو خاوره ده دا خاوره د مکې خاوره ده دا خاوره د مدینې خاوره ده دا خاوره د توحید خاوره ده دا خاوره ده چې زموږ د خلکو رزق پکې روان دی زموږ غریبانان پکې مالداره شو زموږ یتیمانان پکې مالداره شو زموږ کونډې پکې مالداره شوې ډېرو خلکو ته الله سبحانه وتعالی په دې واسطه باندې رزق ورکړی دا خو زموږ خپل ملک دی د دې ملک دفاع حتی الوسع چې څو پورې په تا کې ستا ستا ایماني فریضه ده ګوره ایماني رب العالمین به تپوس کوي چې خبره د کفر او د اسلام د خبره ګوره د سعودي عرب او د پاکستان نه ده ګوره خبره د څه ده د کفر او د اسلام ده که ایران دی که بل ملک دی بل ملک دی دا چلونه کوي دا په دې وجه نه کوي چې د سعودي عرب د دې نوم سره دشمني ده د دې نوم سره دشمني ده دشمني د دې سنیانو سره ده نو دا جنګ ګوره د ځمکې داسې نه دی روان چې هغوی چې زموږ دا ځمکه صرف په کار ده بس هغوی زموږ دا خلک نه دي په کار دا سنیان موږ د ځمکې د مخ نه پاکوو او د هغوی په کتابونو کې دا خبره لیکلې ده وایي چې یو سني مړ کړي لکه 100 یهودیان چې مړه کړي د هغوی په کتابونو کې دا خبره لیکلې نه کمزوري خبرې مه کوئ دروغ مه خپروئ په زړه کې یره مه راولئ په رب العالمین باندې ایمان او یقین مضبوط ساتئ ابرهه چې کله راغی عبدالمطلب پسې ورغی نه ورسره کېناست ابرهه ډېر ویرې ځکه چې دا به د مخکې ډېر یو د جلاد هغه اچولی چې سړی به داسې په روب کې راتلو نو هغه ورسره کته په ځمکه باندې کېناست عبدالمطلب سره چې دی به اوس ګوره څه وایي وایي ته څه وایي زه دا یم چې زما دا اوښان کړی ده نو هغه په خندا شو ابرهه وایي مړه موږ ته دومره غټ سړی ښکارېدي ته د اوښانو تپوس ته راغلی ما خو وایي ته به چې د دې کعبې تپوس کړې هغه ته یې وویل ابرهه زه د اوښانو رب یم ځکه یې تپوس کوم د دې کور م یو رب چې هغه یې تپوس کولی شي دا د عبدالمطلب خبره وه د دې کور د دې حرمینو یو رب دی هغه یې تپوس کوي
په زړه کې بزدلي یره کچه خبرې د مه راولئ. الله وی ولا تهنوا ولا تحزنوا، الله وی یریږئ مه، غمجنه کېږئ مه، وانتم الاعلون، تاسو د قیامت پورې اوچت یې، خو په یو شرط باندې ان کنتم مؤمنین، که تاسو مؤمنان یې قرآن او حدیث باندې عمل کوئ تاسو د قیامت پورې اوچت یې. شیعه ته وګوره او کار ته وګوره او خبرې ته وګوره، شیعه به څه وکړي؟ د اوسه پورې د دې دین حفاظت الله سبحانه وتعالی کړی دی، د اوسه پورې د دې حرمینو حفاظت رب العالمین کړی دی، د دې خپل کتاب حفاظت یې کړی دی، د مسلمانانو حفاظت یې کړی دی، مخکې به یې نه کوي څه. هماغه رب دی، هغه دین دی، هغه قرآن دی، هغه کعبه ده، هغه حرمین دي. الله سبحانه وتعالی به دفاع کوي. د حرمینو سره زموږ د مینه ده انشاءالله، او د الله سره زموږ د لوز دی چې څو پورې په دې جسم کې یو سکڼ هم رساو نو دا جسم به د دې حرم دفاع کوي. دا ستاسو لوز دی که نه دی؟ زموږ خو د خپل رب سره دا لوز دی، او په کومه ورځ انشاءالله داسې ورځ به نه راځي دا ملک د توحید اسلام حرمین دا به غالب وي د قیامته پورې. د دوی سره مینه کول، د دې ځمکې سره مینه کول دا محض د دې خاورې دپاره موږ نه وایو. ګورئ دا د دې حرمینو لپاره او د دې دین دپاره دا کوم چې په دې ملک کې دی، او د دې توحید دپاره د الله یووالی چې کوم سړي کوم توحید غالبا تپوس کوي دا د کوم ځای کې زده کړی وي دا په سعودي کې، کوم بل ملک کې وي دا د څنګه زده کړی؟ یو کتاب د سعودي عرب چاپ کړی و، هغه مې ویلی یو عالم هلته چاپ کړی، هغه مې ویلی. نو دا خلک الله سبحانه وتعالی به د دې حفاظت کړي، الله سبحانه وتعالی د دې ملک حفاظت وکړي. الله سبحانه وتعالی د دې ملک باچا ملک سلمان حفظه الله، الله سبحانه وتعالی ورته اوږد ژوند ورکړي، الله سبحانه وتعالی د هغه حفاظت وکړي، او الله دې د هغه ارادې چې کومې د دین دپاره دي، د دین د خدمت دپاره دي، الله دې ورته پکې مزید طاقت هغه له ورکړي، او الله دې ورته مزید توفیق ورکړي. خو دا سوچونه دا کمزوري خبرې مه کوئ، او د دې یېرې دا خبرې مه کوئ. د دې ملک حفاظت به رب العالمین کوي. الله سوي الا تنصروه فقد نصره الله. الله وی اے مسلمانانو که زما د پیغمبر ملګرتیا نه کوئ ګوره زه یې کومه. دغه شان رب العالمین وی که تاسو بس وی او نشئ کولی نو زه یې کوم. دا خو ما په تاسو باندې امتحان راوستی، تاسو صرف ګورم بس. که الله وغواړي په یو منټ کې دا هر څه ختمولی چې د کفر او کافرانو څه به یې تباه کړي. خو دا امتحان دی، په امتحان کې چې ته پس نشي د شپې تهجدو کې دواګانې کوي د ملک ته، د ملک د باچا دپاره، د مسلمانانو دپاره، د حرمین د حفاظت دپاره دواګانې.